بسم الله الرحمن الرحیم. هایپرلینک کې مونږ existing file or web page دا ویلې نن څه وایو place in this document وایو. ګورې place in this document کې ته څه کولی شي د هیډینګ وي که بوک مارک وي بهر راوستلی شي. مثلا زه دلته لیکم is equal to ښکاري خو که نه نو دا د دا بوک مارک اخلم راځم کوم ځای ته لاین بوک مارک دا د دا مې بوک مارک ایډ مې بل ځای بوک مارک اخلم مثلا دا دوه ځای مې بوک مارک واخیست. ګورئ اوس پلیس ان دس ډاکومنټ ته زه راځم لینک هایپر لینک پلیس ان دس ډاکومنټ په دې کې ما سره چې دي دغه بوک مارک او هیډینګ نشته دی را سره یعنې که هیډینګونه مې استفاده کړې وای که نه هیډینګ خو پېژنې که نه نو بیا به هیډینګ یې دلته ښودلې نو زه ورته بس دا بوک مارک راته بهر راوباسه کوم یو دا یو اوکې نو دا بوک مارک دلته ماته د لینک په شکل کې بوک مارک راځي. نو زه اوس ډېر په اسانۍ کولی شم په دې کلیک که دا د کوم ځای ته لاړ اګزامپل ته یعنې تقریبا د کراس ریفرنس کار کوي خو د لینک دا تا ته لینک کې درکړي لینک دا په کوم ځای کې یوز کېږي استعمالېږي. ګورئ تاسو د دې په واسطه کولی شئ یو ډېر ساده فهرست جوړ کړئ. مثلا دا مې واخیسته انګلیش نوټ هوم ته راځم په هوم کې دې ته وایم هیډینګ نمبر 1 دغه ځای نه وروسته مثلا دې ځای کې یو بل هغه لیکم مثلا ورډ 2014 نو دا مې ولیکه دا به سلیکټ کړم او دې ته به ورکړم هیډینګ نمبر 1 نو هیډینګ نمبر 1 نه مې استفاده وکړه. ګورئ زه اوس ډېر په اسانۍ کولی شم په دغه بلې ورقې په دغه برخه کې ورته ووایم چې داسې کار وکړه ته لاړ شه انزرټ ته په انزرټ کې هایپر لینک ته په لینک کې بس هایپر لینک کې پلیس ان دس ډاکومنټ کې هیډینګ راته راکړه څه راته راکړه هیډینګ نو اوکې که نو ګورئ انګلیش نوټ یې راته راکړه ورته هم دا بل هیډینګ هم راته راکړه نو هایپر لینک دا هم یو راته راکړه. نو ګورئ ډېر په اسانۍ اوس زه کولی شم چې دا د هیډینګ یې ټولې راته بهر راوباسلې که نه کوم ځای ته ځي انګلیش نوټ ته نو دا د انګلیش نوټ ته راغی. خو اوس یو سختي بل هم شته دی چې زه به بیا لاندې ځم او بیا به دې ځای نه څه انتخابوم ورډ 2014 نو دغه ځای کې زه کولی شم ورته لاندې دې ځای کې ولیکم TOC ټیبل آف کنټینټ مثلا دا ان 1 ما ولیکه تاسو ولیکئ فهرست. اوس دغه څنګه کومه دې ته م یو هیډینګ ورکوم دې ته به هیډینګ ورکړم هیډینګ نمبر 1 صحیح شو TOC ته هیډینګ نمبر 1 مې ورکړه که نه اوس په دې ځای کې ورته وایم چې داسې کار وکړه دلته دا هیډینګ نمبر 1 چې تا واخیسته همدغه راته په لینک که راته صحیح که راته لینک کې نو نه نه لینک چې هیډینګ یې نه کړي نو هلته راځي نه ګورئ چې یا هیډینګ نه کړي یا بوک مارک نه کړي نو هلته راځي نه. اوس زه په دې ځای کې په دغه برخه کې ورته وایم چې دې ځای کې داسې کار وکړو هایپر لینک کې په پلیس ان دس ډاکومنټ کې TOC راته په دې ځای کې راکړه اوکې کم دین 1 نه لاندې TOC راته راکړه که نه بس ورته یم بس دین 1 نه لاندې بیا راته TOC راکړه نو لینک ښه متوجه شئ چې زه اوس څه جوړوم راشه اوس متوجه شئ انګلیش نوټ ته ورځم دا د انګلیش نوټ بیرته ورځم فهرست ته دا دی بیرته فهرست ته ورډ 2014 نوټ ته ورځم دا دی ورډ 2014 نوټ بیرته ورځم TOC ته دا دی بیرته راغی اوس مخکې لیکلي کړي دا هیډینګ بیا کوم مخکې کړي یو صفحه کې لاس ته لیکلي کېږي بیا هم هیډینګ کېږي هېڅ خبره نشته او نو هیډینګ په هر وخت کې استفاده کولی شي سمه ده. اوس پوه شوې زما په مقصد باندې یعنې ګورئ څومره اسانه شو تاسو عنوانونه په دې شکل جوړ کړئ دا د دې عنوان ته لاړ شه دې عنوان نه فهرست ته ورشه دې عنوان ته ورشه دې عنوان نه فهرست ته ورشه نو که داسې ډېرې ورقې وي نو تاسو سکرولینګ نه څنګه شوئ هغه چې بټن چې تاوئ که نه سکرول به نو هغې نه خلاص شوئ نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ یا مشکل لکه چې تاسو ته موږ لرو که نه غټ کتاب وي هغه کې دا مشکل ده چې هر یو کې ولیکي TOC او هر یو ځای کې دا لینک راولي ښه نو غټ کتاب کې خو بیا داسې کوم نه که نه دغسې یو موضوع لپاره کت او پورته لپاره دا موږ استفاده کوو. په غټو کتابونو کې خو داسې موږ نه کوو چې هر یو سره څنګه کوو فهرست جوړ کړو هلته به موږ ټیبل اف کنټینټ جوړو یوازې یو طرف نه ځو ټیبل اف کنټینټ نه یو طرف ته ځو مثلا دې عنوان ته لاړ شه دې عنوان ته لاړ شه دې ته لاړ شه داسې کولی شو. او بله خبر دا دی چې موږ په هغه کې نه دی په کیبورډ کې موږ اینډ او بل چې دی پیج اپ پیج ډاون او هوم او اینډ لرو زه اینډ وهم اینډ ګورئ
د ټولو پیجونو آخر برخې ته څنګه شي راشي ان، یا مثلا پیج اپ وهم پیج ان وهم، دا دی په دې طریقه ته کولی سي چې آخرني پیج کې مثلا څه وکړي هغه واچې نو فهرست همغه ځای نه واچوي. استاد په غټ کتابونو کې کولی شي که نظر کې هر یو بیت ځان د هغه لري. نه بیا دونه ضرور نه دی د خبره صحیح ده چې جنجال نه کړي. خو دلته ګوري مقصد مې دا و چې تاسو ته دا وښیم چې دلته دوه لینکونه ته جوړولی شي او بیا ګوري د دې ته ضرورت نشته. فهرست موږ داسې نه جوړو، فهرست کې یوازې هیډینګ واخله، فهرست بیا داسې جوړو. ښه اوس ګوري د هر څه به زه پاک کړم، د هر څه فهرست اصلا کې خپله موږ دلته په ریفرنس کې موږ ټیبل اف کنټینټ لرو، بس فقط د فهرست ډول نوع وټاکه کوم څه غواړې همدا وایه. نو ګوري انګلیش نوټ ورډ د 14 کنټینټس آفرین نور هېڅ ته ضرورت نشته دا درته کولی شي. سمه ده. استاد د غټ کتابونو کې هم که نه موږ داسې مشکل لرو که اوس وغواړو که نه د هغه ته لاړ شو لکه انګلیش نوټ ته که نه دا خو هم یو هغه ده که نه فهرست ده که نه موږ خو غټو کتابونو کې هر یو فهرست بېلابېل لرو که نه بېلابېل فهرست باندې تلی شو یا فهرست جوړوي اخره فهرست تر ټولو اخره جوړېږي یا په اول سره نه خو بېلابېل موضوعګانې که موضوع بېلابېل وي نو جوړې متوجه شي. زه موضوع بهر مو باسي خپل درس ته غوږ شي هر څه کې کار کوي، چینایي کې هم کار کوي. ښه متوجه. کریټ نیو ډاکومنټ ګورې کله کله داسې کېږي چې مثلا تا یو نوټ لیکلی دی د ملګري د دا نوټ خوښ شو دا نوټ خو ستا ملګری بیخي غیر مسلکي کس دی په کمپیوټر نه پوهېږي یوازې دومره پوهېږي چې یو فایل خلاص کړي ویې ګوري بس خلاص ورډ ورسره انسټال نه ده. نو ته څنګه کولی شې چې داسې یو ډاکومنټ جوړ کړې چې هغه سره ورډ وي که نه وي نو دا د ورډ لیکل وشي. صحیح شو. نو د دې لپاره ته به څه وکړې ته به داسې کار وکړې ته به راشې هایپر لینک ته په هایپر لینک کې کریټ نیو ډاکومنټ په کریټ نیو ډاکومنټ کې به ورته ووایې چې ما ته نیو نیم اف نیو ډاکومنټ نوم به ورته ورکړې مثلا زه ورته ورکوم ټیسټ 2 دا نوم یې ورته ورکړه. نو سکرین ټیپ خو تاسو پوهېږئ ټیکسټ ټو ډسپلی دی چینج کا چینج ته چې راغلی دلته که بل څه انتخاب و ته به دلته HTML فایل څنګه کې انتخاب کړي او راشه دغه test.2 په ډاکومنټ کې څنګه کا سیف کا دا دی اوکې او دا دی اوکې ډاکومنټ کې اوس تا ته نیو هغه څنګه کېږي خلاصېږي. زمونږ ستاسو موضوع په کوم ځای کې هایپر لینک کې دغه نیو هغه جوړ نه شو ما سره زه به بیا کوشش وکړم ایډیټ نیو ډاکومنټ ناو اول خو به دا انتخاب کوم چې دا اوس یې زه ایډیټ کوم. دویمه خبر دا د نیم ورته ورکوم نیم بیا ورته ورکوم چې ټیسټ 3 په نامه دا ځل به هغه کړم چینج کې به وګورم چې بس او بالکل صحیح دی اوکې کا او بس دا سیف کا لږ انتظار دا دی جوړ شوی ټیسټ 2 جوړ شوی دی. ښه مثلا دا ټیسټ 2 چې جوړ شوی رایټ کلیک اوس دې کې لیکل نشته زه ایډیټ وهم صحیح شو ایډیټ باندې مې دا خلاص کړ نو دا دی اوس به دا څنګه شي وروسته به بیا زه راشم دې ته سمه ده تر هغې پورې نه انټرنیټ ته ضرورت نه لري. صحیح شو کنټرول ا دې ته به وروسته راشو تر هغې کېدی شي دا مشکل حل شوی اوسي. نو خبر زموږ ستاسو کوم ځای کې به هایپر لینک دې باندې وروسته بحث کوو راځو کمنټس باندې خبره کوو. موږ تاسو کولی شو چې څه لیکل ولرو که نه مثلا دا زما لیکل دي دغه لیکل کې څه کمنټس ورکومه کمنټس نو مثلا کوم ځای باندې کمنټس ورکوئ دا ځای دا بټن صحیح شو نو بس دا ځای به سلیکټ کړي کمنټس ته به راشي په دې به کمنټس ولیکي کمنټس څوک ورکوي مسلم بس کمنټس چې هر څه ورکوي دا دی کمنټس مې دلته څنګه کوي په دغه طریقه زه کولی شم چې څه وکړم یو موضوع باندې کمنټس ورکړم او بله خبر پکې مهمه دا ده چې دا بیا زه پرنټ کولی هم شم څنګه کولی شم پرنټ کولی هم شم کمنټس مې وپېژنده بس دا بیا خپله ریویو کې بیا راځي هلته به صحیح تشریحي وایو هیډر ان فوټر باندې خبره کوو ګورې هیډر څه ته ویلی شي هیډر د یو پیج تر ټولو پورتنۍ برخې ته هیډر وایي سمه ده د یو پیج پاسنۍ پورتنۍ برخې ته څه ویلی شي هیډر ویلی شي. هیډر اوس دلته څه دی ګورې مختلف هیډرونه دي دلته تاسو د یو په یو یا هر یو نه استفاده کولی شئ خو خبره دلته دا ده چې تاسو مثلا دا هیډر خوښ شو دا یو نو دا هیډر واخله استفاده که ډاکومنټ ټایټل دلته ولیکه مثلا مسلم دا ما ولیکه د هیډر په ګټه باندې خبره کوو چې هیډر ګټه څه ده هیډر ګټه دا ده چې یو ځلې ولیکه او بیا په ټولو پیجونو کې په ټولو صفحو کې به تا ته څنګه کې تکرار راځي سمه ده
په ټولو پیجونو کې به بیا څنګه وي بیا به تکرار وي فقط هیډر هغه هیډر کې چې کوم لیکل دي ډبل کلیک هیډر باندې وکړه هیډر را خلاصېږي سمه ده دې سره فقط دلته مثلا زه څه لیکم څه اضافه کومه په دغه برخه کې په دې برخه کې ورته اضافه کوم علي صحیح شو علي لینک کول غواړم نو خو ستا خپله خوښه دی هوم ته ورشه په هوم کې لینک ته ورشه په لینک کې نه لینک کېږي ښه لینک هیډر کې کار نه کوي دا د امام داسې فکر کوه چې وبه کې خو کار نه کوي دا سمه ده ښه نو هیډر مو وپېژنده هر څه مو چې په هیډر کې ولیکل هغه به تکرار راځي او یوازې لیکل نه ته کولی شې هیډر کې پکچر راواخلې دا د یو تصویر به زه راواخلم یو کوچنی غوندې تصویر که زه پیدا کړم کوچنی خو به نه وي ما سره خیر دی دا تصویر به راواخلم نو دا تصویر مې راواخیسته دا اوس ګورې کوچنی کومه دا دی دومره او دا دې ځای کېږدم لکه تاسو یو لوګو دی که نه مثلا دا یو لوګو شوه نو دا د بل ځای کې ډبل کلیک وکړه او ختم شو نو دا تصویر به په ټولو پیجونو کې څنګه وي تکرار راغلی نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ که هغه تصویر وي که هغه لیکل وي هر څه چې وي په هر پیج کې به هم دا تکرار راځي بیل بیل نشي کولی یو دا کولی شئ چې په جفتو پیجونو کې د څه وي په تاقو کې د څه وي دا اوس را روان درس دی زمونږ هیډر خو مو وپېژنده که نه فوټر وایي د پیج تر ټولو ښکتنۍ کوزنۍ برخې ته او هیډر سره فرق فقط دغومره ده چې پوزیشن موقعیت فرق کوي د پیج لاندنۍ برخې ته فوټر او پورتنۍ برخې ته هیډر بس خلاص نور چې څه په فوټر هیډر کې کېږي هغه په فوټر کې هم کېږي صحیح شو اوس خبره دلته دا ده چې دې نه علاوه دغه لیکلو نه علاوه مثلا زه څه کول غواړم دا به زه ډیلیټ کړم یو دقیقه زه دلته ډیټ اینډ ټایم راوستل غواړم کومه سي فارمیټ کې ډیټ اینډ ټایم غواړي هماغه فارمیټ به د انتخاب کې اوکې کا نو دا د دې ځای کې ډیټ اینډ ټایم څنګه شو راغی ته کولی شي په هیډر کې ډیټ اینډ ټایم څنګه کې یوز کې دې نه خواته ډاکومنټ انفارمیشن دی اتر دی فایل دی دا په خپل ځای کویک پارت کې وایو راتلونکي درسونو کې زموږ د پکچر خو مې درته وویل چې تصویر اضافه کولی شي او دا ده چې هیډر کې مثلا ما ولیکه علي د هیډر نه فوټر ته تللی شم د فوټر نه هیډر ته مثلا ګوټو مې ووهه فوټر ته راغی فوټر کې لیکم نور او بیا راځم ګوټو هیډر ته راغی صحیح شو یعنی هیډر نه فوټر ته تګ راتګ ته د ګوټو فوټر ګوټو هیډر باندې کولی شي پریویس او نیکس باندې ته مخکې وروسته تللی شي مثلا راتلونکي هیډر ته ورشه تیر هیډر ته ورشه نو اوس خو ما سره دا یو هیډر دی سمه ده ډیفرنٹ فرست پیج پورې په لومړي پیج کې زه لیکم علي خو نورو کې نه لیکم نو ډیفرنٹ فرست پیج ته ټیک مار ولګاو اوس په فرست پیج کې څه لیکې په فرست پیج کې مثلا زه لیکم علي خان صحیح شو علي خان په نورو ټولو پیجونو کې به علي وي په اول پیج کې به علي خان وي ډیفرنٹ آډ ان ایون پیج په جفتو په تاقو کې راته څنګه که بدل کا نو دا اوه ګورې دا ما سره اول پیج تو اول پیج نه تیر شه راشه کم پیج ته فرست پیج فوټر دا خو فوټر دی ما سره لاندې راسه ایون څه ته وایي جفتو ته وایي که تاقو ته ګورې ایون چې دی جفتو ته وایي آډ چې دی تاقو ته ویلی شي سمه دا دویمه ده دا دویمه ده سمه ده ایون جفته اوس زه په ایون کې لیکم نور صحیح شو نور او په تاق کې لیکم په تاق کې تاق دویمه ده دا د تیار آرټ کې څنګه شی لیکل شوی دی کلوز هیډر ان فوټر و هم راشي اوله ورقه کې څه ده علي خان دویمه ورقه چې جفته ده څه ده نور درېیمه چې تاقه ده څه ده علي بیا راشي څلورمه ورقه چې جفته ده نور او پنځمه چې تاقه ده نو نور علي نور په دې شکل به وړاندې دي جفت نه یوازې په هغه کې هیډر کې هر یو چې تا ټاکلی وي ما یو اوس په هیډر کې لیکل کړي که فوټر کې مې هم کړي وی بیا به کېده خو ستا لیکلو پورې اړه لري بله خبر دا دی چې دغه ځای کې هیډر کې یو تصویر راوستل غواړي خو دغه د هیډر ساحه چې ده کمه ده نو ته ډېر په اسانۍ کولی شي دا د هیډر ساحه څنګه کې زیاته کې وشو اته شو نه شو په دغه ځای نه ته د هیډر ساحه زیاتولی کمولی شي او دا د فوټر ساحه تاسو څنګه کولای شئ چې مثال اول نه تر 500 پورې یو هیډر ولې 500 نه تر شپږ پورې هغه بیا نو لینک ټو پریویوس باندې کار کوي صحیح شو دا به هم درته وکړم دا اوس हमारे पास शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट شو ډاکومنټ ټیکس تا ته ډاکومنټ ټیکس کې چې دا اوس مهال چې ډاکومنټ کې کوم ټیکس دی دا درته وښیي که ونه ښیي دا خبره اوس مهال لپاره صحیح پرنټ کې هم نه راځي نه پرنټ کې ګورې الاینمنټ خو پوهېږي که نه الاینمنټ سنټر رایټ الاین دغه ته کولی شي لیکل دي څنګه کې الاین کې بس خلاص ګورې یو خبره ته دا کوم لطف الله ښه پوښتنه وکړه چې څنګه کولی شو اول نه تر 500 پورې څنګه وکړو علي ولیکو ګورې مثلا زه کنټرول ان سره یو نوی ډاکومنټ اخلم